لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. دا غړي لوی سړی دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وی او بچی بالکل چې کېناستل نو یې شاګرد یو خبره ته کوم خفه کېږه ما بېګام تانه یو حرکت شوی دی خو ما درته غږ ونه کړ نه چې ته خفه نه شې او بیا د شپې د یو بل حرکت وشو خو دا تپوس ته نه کوم چې ته ما سره وې خو ډېر د سنتو پابند وې چې زما نه جدا شوې دا حالت ته کله بدل شوی څه چل در باندې شوی وي استاد جي ولې وی یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره خوړله د سنتو خلاف زه در باندې خوشحاله یم چې د ما رزق ته څومره ډېر وخورې زه خوشحاله یم خو نه طریقه د سنتو خلاف وه د پیغمبر علیه السلام په طریقه د خوراک نه دی کړی او دویم دا دی چې کومه لوټه درته ډکه پرته وه ساره پورې ډکه پرته وه بېګا د خوب نه چې پاسېدې تهجد دی نه دی کړی دا ولې دا دوه نقصانه مې درکې ولیدل ته خو چې ما سره وې خو ډېر بزرګ نه یې دا ولې وی استاد جي تلوار به نه کېده ما خبره به واوره چې ته څه فیصله کې کوه وی لومبیا چې ما ډوډۍ کله ډېره خوړه نو چې کله ستا درستخان ولګېد او خلک پې کېناستل او زه هم کېناستم وی چې ما هغه ډوډۍ ته وکتل او نوړی مې اوچته کړه وي زما د قسم په خدای وي که داسې حلال رزق ما په دې خپل ژوند کې چېرته لیدی ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله له طرف نه انوار او برکات پې نازلېدل دې ته کشف وایي دې بزرګانو ته کېږي هغه شی چې هغه موږ په دې سترګو نینو هغې یې ایني لکه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو حدیث په رڼا کې لیکي نبی علیه السلام فرمایي چې څوک اودس کوي او چاردام کوي نو چې دې په مخ اوبه واچوي نو چې څومره ګناهونه د په دې سترګو کړي په دې پوزه په دې خوله نو هغه د مخ د اوبو سره لاندې اوبېږي واړه ګناهونه چې کوم ګناهونه یې په دې لاسونو کړي چې په لاس اوبه واچوي نو هغه د اوبو سره بېږي چې کوم یې په دې خپو کړي نو چې اوبه پې واچوي هغه خپو اوبو سره بېږي نو ګناه خو په سترګو نه ښکاري لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی مونږ ته په سترګو هغه ګناه ښکاري چې د مخ او د لاس نه اوبو سره پرېوځي مونږ یې اینو شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو انسان باندې مصیبت را رواني او دی الله ته دعا وکړي درخواست ورکړي وی دا دعا لاړه شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت په شا کړي نو شاه ولی الله صاحب لیکي وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې دا دعا بره روانه وي او هغه مصیبت سره ډغره ووایي او هغه مصیبت په شا کړي دې ته کشف وایي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري بزرګان یې ویني نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي چې هغه ډوډۍ دومره حلاله وه او دومره پاکه وه چې د الله له طرف نه کم برکات او انوار په دې نازلېدل او کم د خدای برکتونو نو ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل وایي ما وایي چې احمده حلاله دې مونږ ته د راشه چې څومره خوړی شي نو خوره ما ځکه ډېره زیاته وخوړه او ډکې مې قصد کړی دی چې نن مې ډېره خوړلې ده د دې په عوض کې به زه یو څو روجي نیسم بیا ځان به ناروم روجي به نیسم ډوډۍ مې ډېره وخوړه خو ما که ډېره وخوړه په خالص په دې بنیاد چې حلال رزق مې مونتی و داسې ما ته بل نو میلاو شوی صاحب دا خو را دې جواب شو سنتو خلاف ورزي مې وکړه خو په دې وجه ښه د دویمې خبرې جواب چې تا بېګا تهجد نه لرې کړې لوټه همغسې ډکه پرته وه وی صاحب ستا هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه سره پیدا کړل په هغه سات دوه برکته ما کې پیدا شو یو برکت خو دا و چې بېګا زه ستا کوټه کې ځان له څملاستم نو ما د الله په آیتونو کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې سوچ شروع نو ما د الله د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه په سوونو مسلې راوستې د یو علمي اثر یې ما کې پیدا کړ په سوونو مسلې مې راوستې ځکه د امامانو کار دی چې د قرآن او سنت نه مسایل راوباسي نو ما بلا مسایل ترې راوستې او یو عملی اثر هم ستا یې ډوډۍ په ما باندې وکړ هغه عملی اثر دا چې بېګا ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی ځکه ستا لوټې ته زما ضرورت نه دی راغلی ټوله شپه مې اودس کې تېره کړې ده مونځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي لوټه مې ځکه نه استعمال کړې ټوله شپه ویښ پاتې شوې ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه خوب یې نه دی وروستی ټوله شپه مې د الله عبادت کړی حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت یې ګورې یو حدیث مې کته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي د حلال رزق حلال مال چې څومره ډېرې بهتر دی حج به وکړي جومات به جوړ کړي مسلمان سره امداد به وکړي
بل مسکین سره امداد به وکړې. وایي چې کم سړی سار وختي، دا حدیث واورئ چې تاسو پرې خوشحاله شئ مسلمانان، سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته، ده پکې خپل منځ او 10 روژه چې په ده کوم فرض و هغه یې پکې وکړه، روژې میاشت یا د غیر روژې میاشت وه، منځ او 10 یې پکې وکړه، او دې ماسخوتن ستړی راغی او په خپل بستر پرېوت، ټوله ورځ یې پټي کې تېره کړه، دکان کې تېره کړه، مزدورۍ کې تېره کړه، ډیوټۍ کې تېره کړه، خو په حلاله طریقه یې وګټله. نو چې دې ستړې ستومانه پرېوت او د سترګې پټې شوې، نبي علیه السلام فرمایي چې دته خدای ټول ګناهونه معاف کوي. څومره ګناه ده کړي ورته معاف. چې دا بنده زما نه ویرېد او د حلال رزق په طلب کې ووت، ځان یې وکړ دی چې بچي مې ډوډۍ وخوري، ښځه مې ډوډۍ وخوري، نوکران مې ډوډۍ وخوري، هغوی پې د الله تابعداري وکړي. رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې؟ ته چې بچو له ورنه کې رزق، ښځې له ونه ګټې، قوم له ونه ګټې، نو ستا ژوند څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي. هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کې دی نو دا فریضه بعد الفریضه ده. رزق حلال طلب کول عبادت دی. نو حلال رزق کې ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی خیر یې پکې. او دغه بزرګانو خو به ځان د پوټې حرامو نه هم ساته، معمولي حرام چې به و که نه هغې نه به یې هم ځان ساته. امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی، دا چې ما د چا واقع درته بیان کړه. نو چې کور ته دې کله راورسېد نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، وی خو صاحب کشف ته چې نوړی روچته کړه نو هغې واپس کېښوده، وی دا حرامه ده، ما درته د حرامو بدبویي راغله. بیبي ورته وی صاحب دا خو ته وړه راوړې دي، خشاک هم تا راوړې دی، اور پاک دی، اوبه پاکې دي، اوړه پاک دي، نو د کوم ځای نه پکې حرام راغلی؟ وی هر څه چې دي ښځې خو ماله کې د حرامو بدبویي راځي. ښځه په سوچ کې شوه، او یاره یو شی شته، وی ما خمبیره ده ستا د زوی د کوره راوړې ده، او د ده زوی چې دی نو هغه څه د بیت المال په یو محکمه کې ملازم، ستا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده، ممکن ده چې هغې کې څه نقصان. وی خبر دا ډوډۍ حرامه ده، دا مه خورئ، زه خورم نه تاسو خورئ. او چې څوک سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایي چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. نو بیا که څوک وړي یو داسې سوالګرې چې به راغې دروازه به یې خیر راوړی خدای مو بخه، دوی به دغه ډوډۍ ورولېږله چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، هغې نه خوري نو زمونږ څه کار چې ویې خورو. هغه زمانې سوالګرې د دې زمانې په شان کې دي چې لمن نه دې نیسي هله به دې پرېږدي چې یا د نه لمن وچړي یا د نشې وباسي. لارو کوڅو کې نښتې درکوي، ښځې زنانه ګرځي، نه دې پرېږدي چې خامخا به له څه شی ورکوې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خوړلی زموږ څه کار. څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحبه خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه، نه سوالګرو هغه شته فقیرانو، نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځوله. ډوډۍ خو په ځمکه نشي غورځولی. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې لتلې. اگر کې که کب حرام شي وخوري نو هغه پرې نه مردارېږي، هغه ته خوړی شي، د شریعت مسله ده. که یو څاروي حرام شي وخوري او هغه حلال کې د هغې غوښه هم خوړی شي، پرې نه ارامېږي، لیکن دا د هغې ورع ورته وایي په عربی کې. التقوا لویه مرتبه ده. ای بس دا نه خوره، زما خېټې ته غلط خوراک لړ نشي. نبي علیه السلام فرمایي که نه المعدة حوض البدن، وی معده د بدن دیګی د دیګی حوض دی. لکه څنګه چې حوض کې اوبي نو که پلیتي په نلکو کې پلیتې اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکې اوبه به ګرځي. دارنګې که په دې معده کې د خوراک پاکي خو پاکه وینه به ترې جوړېږي، په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دی پاک. او که معده د پلیته ده، پلیت خوراک پکې پروت دی، نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به یې ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبی علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه د جهنم اور ورسره بس مناسب دی دې غوښې سره. الله دې وساتي. نو حلال خوراک طلب کول د عبادت دی، الله پې خوشحالېږي. څومره چې زیات یې ښه خبره ده. سوال کوئ خدایه د حلالو فراخه رزق راکړي. تنګ رزق کې سړي ژوند تنګي او حرام خوراک که ډېر زیاته وي، دا دعا کوئ چې خدای پاک دې موږ مؤمن مسلمان وساتي. ګوره چې ته رزق خورې نو خو اسم خورې که نه، او چې کوم دله خدای مقرر کړي د هغې نه خو زیاته خوړی هم نشي، نو د هغې حرامو په ځای د خدای راله حلاله راکړي که نه، چې جهنم هم پیدا کېږي نو جنت لپاره توخه او ذریعه ښه ده که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې
یو صحابي اوسه ونیوله اوسه ورسره وه هغه اوسه راله پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع حیوانات هم نبي علیه السلام سره خبرې کړي دي دا معجزه ده پیغمبر هغه اوسه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېده وایي چې دې ستا د ملګري ښکار کړی ما او په پلانکي غار کې زما داسې واړه واړه بچي دي ابه اوږي نو ته ما پرېږده د دې ملګرو نه مې خلاصه که چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکړم نو زه به بیا راشم نبي علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی اوس که ما پرېښودی او بیا را نه شي وی داسې قسم به درته اخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه نی داسې قسم درته خورم ما پرېږده وی هغه کم قسم دی وی ګوره که زه واپس رانلم نو ما د رب العالمین د قیامت په ورځ د حرام خوارو په سب کې پاسوي نبی علیه السلام اړچېد داسې وی داسې قسم دی اوسې وخوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه مضبوط قسم بل نشته پرېږدې اوسې یې پرېښوده لږ ساعت پس واپس راغله خپل بچي ماړه کړي نبی علیه السلام صحابو ته ویلي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچي هم دي لهذا دا خوشې کوي چې دا ځي او د بچو په وخت کې حکم وکړه چې ښکار به نه کوئ چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده دا په حرام مال کې نشته په حلالو خدای خوشحالېږي په حرامو الله خفه کېږي او چې څومره مال دی که ستا حلال دی او که ستا حرام دی دا د نه په دې دنیا کې پاتې دی یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی ستا بچو ته پاتې دی ستا نوسو ته پاتې دی ته به تې لاړ شې دا په دنیا کې پاتې شي نو که حلال دی ګټلي او بچي دی هغه حلال رزق خوري نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي صدقې جاریه دې پرېښوده او که حرام دی بچو ته پرېښي ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته میلاویږي او خوشحالي او مزې به دې پې بچي کوي الله دې مونږه د حلالو په رزق باندې اخته کړي زمونږ بزرګانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له یو سړي پی راوړل چې پی وله راوړل هغه پی چې اسکل نو ډېر مزېدار نو هغه غلام نه تپوس کړي دا پی کوم دی وی دا مې چا سره د کهانت د سحر یو قسم دی د جادو کوډه مې وله کړې وه مخکې د جاهلیت په زمانه کې نو د ما په هغه مزدوري پورې وه اوس په ما راغی نو ما له هغه خپله مزدوري راکړه نو چې یو شی حرام اخورې په ناخبرتیا کې نو تا په هغې خدای نه نیسي پته راته نه وه دې خوړه لیکن د هغه نیکۍ ته ګوره که نه فورا یې تالو ته ګوته دننه کړله او ځان له الټی راوستی او چې هغه څومره پیس کړي واپس یې الټی کړل موږ وایو لکه مونځ کوو په مانځه به ولاړ یو ستړي کېږو به مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به مو ته نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سره دې نه چې موږ مسلمانان یو مونځ که لږ امام اوږد کړي نو موږ تنګ شو دا ولې موږ روحاني مریضان یو مریضان لکه څنګه چې جسماني مریض وي او تبی وي صفری وي او د هغه په خولې باندې خوږ خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیدار یي خوږ یي خو د په خولې تریخ لګي دې ورته راجوړه دی دغه رنګ عبادت ډېر مزیدار او ډېر خوږ شی دی خو موږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په موږ تریخ لګي زموږ ډډې ورته نه لګي او وجه بنیادي هم دقه د پاک او د ناپاک خوراک نه نو خدای دې زمونږ پاک او حلال خوراک نصیب کړي